بابا یو دوه شعرونه دي وایي چې د ګلونو قدر چاز ده د بلبل یا د بوراز ده او په جهان کې به یو یو وي چې هنر یې د کیمیاز ده او بل به بد کړي زه به ښه کړم زه خوشحال یم زما داز ده ډېرو زیاتو او قدرمنو پښتنو یو جهان مننه چې تاسو په دغه لنډ تنګ وخت کې راغلئ او زموږ دغه پیغام تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدو او په غوږونو باندې مو واورېدو بیا په تیره باندې د نورالبشر نوید صاحب د ټیم او د هغه د ملګرو موږ ډېر زیات مشکور یو چې دومره خوندور پیغام یې راوړی و او ستاسو په دې پنډال کې تاسو ته وړاندې کوو داسې مختصر شانتې به خبره کوو بیا ستاسو ټایم ډېر نه اخلو زمونږ دغه پښتنه ټولنه چې دا د تېرو څلورو لسیزو نه د ډېرو زیاتو کړکېچنو او د ډېرو بدو حالاتو نه راتېره شوه او یقینا چې دغې حالاتو او دغې ستونزو زمونږ او ستاسو د ژوند چې کومه ښکلا ده هغه یې زمونږ د مخونو نه تروړلې ده اکثر په دغه کیمپونو کې دننه زمونږ د داسې خلکو سره مخامختیا وشي چې یاره کله د هغه نه پوښتنه وکړې چې ستاسو عمر څومره دی او په کارډ باندې لیکلی وي نو اکثر به تاسو ته پته ولګي چې د ده 50 کاله عمر دی خو د هغه چې کله ته د مخ هغه جوسه وګورې نو تا ته به پته ولګي چې دا خو چېرته د ډېر عمر سړی دی نو یقینا چې زمونږ د دغې مخونو نه چې دغه کومه ښکلا ده دا دې حالاتو تروړلې ده او د دې سره زمونږ د کورونو دننه ډېرې زیاتې معاشرتي ستونزې رامخکې شوي دي چې په هغې کې مونږ اکثر خپل د وجود دننه چې کومه غوسه ده هغه مونږ په خپلو ماشومانو باندې په خپلو زنانو باندې یا په خپله ټولنه کې په هغه خلکو باندې کوم چې زمونږ دننه کمزوري دي لکه په خصوصي توګه باندې هغه خلک چې هغه زمونږ په کورونو کې د سره کم معذورۍ سره مخامخ دي مونږ یې په هغو باندې په مختلفو شکلونو کې وباسو خو مونږ ته د هغې پته نه لګي نو دغه چې کوم تیټر و یا دغه کومه ډرامه چې وه یا د کومه تاسو ته مونږ خاکه پیش کړه په دې کې مونږ د دې ټولنې د دغې کردارونو ستاسو مخې ته د راوړو یو ورکوټې شانتې هڅه کړې وه او یقینا چې دلته کوم ملګري زموږ سره ناست دي زموږ مشران دي زموږ سپین روبي دي نو دوی به په دغه کردارونو کې دننه هغه شیونه لیدلي وي کوم چې زموږ د دې معاشرې هغه ښکلا چې ده هغه بدرنګوي نو دغه یو ورکوټې شانتې پیغام دی چې کم په خپل ځان دننه باندې مونږ هغه خپل چې کوم د پښتونولۍ رنګ دی هغه واپس ځان ته راولو او دغه بدرنګي د منځ نه ویسو ډېره زیاته مننه او تاسو ته ډېره زیاته قدرداني بسم الله الرحمن الرحیم زه د ضلع چارسدې د افغان مهاجرینو د عالي شورا د طرفه د هینډیکیپ د ټولو میلمنو د زړه د تله شکریا ادا کوم او دغه کم ملګري چې د پی ټي وي د طرفه راغلي وو د هغوی تعداد ورکوم او ډېره مننه او شکریا ادا کوم د زمونږ د عثمانزو د ارویه صاحبو او عباس خانو او د عالي شورا د ټولو ملکانانو د عامو ملګرو چې زمونږ سره په دې لنډ تنګ وخت کې د پروګرام ته ښکلا ورکړله یو ځل بیا زه د ټولو ملګرو د زړه د تله شکریا ادا کوم او د هغوی ډېره زیاته مننه کوم الله مو هر کله راوله او خوشحاله او آباد اوسئ ستاسو ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني اوس مونږ چې کوم په صفت د شخصیت د دې خاکې په شا باندې چې دا خاکه ولیکلې څنګه شوه تیاره څنګه شوه عملي جامه دې ته څنګه ورکړل شوه او بیا دلته کې په دې سټیج باندې دی دا کردارونه څنګه پیش کړل زه بشر نوید صاحب منیر صاحب او د هغه ټیم ته درخواست کوم چې هغوی راشي او تاسو سره لږ لیدل کتل وکړي ډېره مننه ډېر تشکر د دې ستاسو ناستې او ستاسو د شرکت او د ګډون ډېره مننه څنګه چې دې ملګرو تاسو سره دا خبرې وکړې چې د څلورو لسیزو راسي چې موږ د کوم بدبختۍ سره مخامخ یو نو موږ اکثر وایو چې پیشنهاد او دعا به
دا دواړه څیزونه چې دي دا د کامونو په ترقۍ کې د مخنیوي او هغې پرمختګ د ودرولو لپاره یو بل تأثره ده. زه وایم چې الله تعالی وایي چې زه د هغې قومونو حالت نه بدلوم کوم قوم چې خپل حالت په خپله نه بدلوي. دې ماشومانو ته چې ګورم وختي مونږ هم دلته ناست وو، مونږ وی چېره دا ماشومان چې نه تعلیم لري، نه صحت لري، نه روزګار لري، نه ژوند جواک دپاره کور لري، نه ور لري، نه در لري، لکه دې نه به کومه ټولنه جوړېږي؟ دا ټول زموږ د پښتون افغان د لرو برو د ولسونو په تاوان ده، په ګټه نه ده. که لښکرونه ډېر شي خو چې لښکرونو سره هغه شعور نه د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ولسونو، د خپلو وطنانو هغه شعور ورسره ني، هغه مینه او قدر ورسره ني، هغې نه امن ټینګولی شي، نه وطن ټینګولی شي، نه خاوره ټینګولی شي. او په دې دینه کې چې موږ پښتون افغان همدغسې بې کوره، بې وره او بې دره په ملکونو کې دغسې پاتې شو. زه چې چېرې د افغان مهاجر سره د مهاجر ټکې اورم نو ما ته ډېر لوی درد او تکلیف رارسي چې افغان ته دې څوک مهاجر ولې وایي. زموږ ټول تاریخ د دې ګواه دی چې د لر او بر ولسونه یوه خاوره، یو وطن، یو کلتور، یو مذهب، یو ژبه او یو سترګې، یو مخ، یو تندی، یو نصیب، یو ژوند، یو جواک، یو شانه تلان، یو خاوره، یو بوی، یو وږمه لري. باید چې زموږ دا ټولې ستونزې هم چې شریکې دي چې دا په شریکه باندې هوارې کړو. زه ډېر وخت نالم ځکه چې دا ملګري هم په خپلو ځایونو کې په کارونو دي، خو زه به دومره ووایم چې تاسو کومه ناسته وکړه، تاسو کومه توجه راکړه، تاسو زموږ دې ملګرو ته، دې فنکارانو ته کوم ډاډ ورکړو، کوم درناوی او احترام هم ورکړو. موږ ستاسو د احترام په مخ کې احترامات پېښ کړو. ډېره مننه، ډېر تشکر.